وكان الله بما تعملون بصيرا. او د الله رب العالمین په هغه څه باندې چې تاسې کوئ بصیر لیدونکی ذات او الله رب العالمین په هغې باندې بصیر دی، هغې باندې رب العالمین لیدونکی دی. اذ جاءوکم من فوقکم، کله چې راغله دی تاسې ته من فوقکم د بره ستاسې نه، یعنې د احد د طرف نه، ومن اسفل منکم او د هغې لاندې ستاسې نه دي بنو قریظه مراد دي، یعنې د مدینې د هر طرف نه راغلل. وإذ زاغت الأبصار، کله چې کږې شولې سترګې، وبلغت القلوب الحناجر او ورسېدل زړونه مرو ته، وتظنون بالله الظنون او تاسې ګمانونه کول په الله باندې، الظنون ګمانونه، وتظنون او تاسې ګمانونه کول په الله رب العالمین باندې، مختلف ګمانونه. هنالک ابتلي المؤمنون، دغه ځای کې او په دغې وخت کې دلته هنالک معنا ده دغه وخت، ابتلي المؤمنون ازمیخ کړی شو مؤمنان، وزلزلوا زلزالا شدیدا او جړه کولی شول په جړه کولو سختو سره. معمولي خبره نه وه، یعنې سخت هیبتونه ورباندې راغلل، سخت تکلیفونه او سختې زلزلې. وإذ يقول المنافقون وكل شيء المنافقان فرقوا والذين وكسانوا في قلوبهم مرض، الذي بجنك مرض، المرض نمرض انت مرض د شک دی، شکینو مرض د کمزورۍ د ایمان دی، ایمانونه ضعیف او کمزوري. ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، وعدنا د کړي موږ سره الله ورسوله دغه پیغمبر الا غرورا مگر دوکا. وإذ قالت او کله چې ویلې طائفة یوې ډلې منهم د دوی نه، یا اهل یثرب، ای یثرب ولو لا مقام لکم نشته دی اوسېدل ستاسې دپاره، فرجعوا پس تاسې واپس شئ د میدان د جنګ نه، ویستأذن فریقون او اجازت طلب کړي یوه ډله منهم د دوی نه النبي د نبي صلی الله علیه وسلم نه به پرېښودلو د جهاد کې، یقولون وایي ان بیوتنا عوره، زموږ کورونه دا خالي دي، وما هي بعوره، الله فرمایي وایي نه دي دغه کورونه خالي نه څوک پکې د حفاظت او د ساتنې دپاره. ان یریدون دوی اراده نه لري الا فرارا مگر د تېښتې، د دې میدان نه وتښتي، یعنې دوی بانې کوي د کورونو حفاظت نه غواړي بلکې د قتال نه تېښته کوي، دا جنګ دوی نشي کولی. ولو دخلت او که چېرته داخل کړی شي علیهم په دوی باندې لښکرې دشمنانو من اقطارها د طرفونو د مدینې نه، ثم سئلوا بیا وغوښتلی شي او مطالبه وکړی شي د دوی نه الفتنه، د فتنې نه مراد څه شی دی؟ یو کلمه د شرک ده، که د دوی نه مطالبه وکړی شي تاسو کلمه د کفر وویئ، شرک وکړئ، دغه رنګه توحید پرېږدئ، لآتوها نو خامخا ضرور به دوی دغه کار وکړي او دې ته به دوی راتګ وکړي. وما تلبثوا بها الا يسيرا، وحساب نشي په دغې مدینه کې مگر لږ وخت. ولقد كانوا یقینا دوی وو عاهدوا الله، دوی وعده کړې وه د الله سره من قبل مخکې، ليولون الادبار چې نه به راګرځئ شاګانې، وكان عهد الله مسؤولا، د وعده د الله رب العالمین تفصیل شوي، یعنې وفا د الله رب العالمین په لوز د دې په باره کې به تپوس کېدلی شي. قل ورته ووایه لن ينفعکم الفرار، هېڅ چېرې فایده به درنکړي تاسې ته تښتېدل، ان فررتم که چېرته تېښته کوئ تاسې من الموت د مرګ نه، او القتل یا د وژلو نه، وإذا نو په دغې وخت کې یعنې که چېرې څوک وتښتي او نیټه د مرګ یې پوره نه وي او دا بچ شي د مرګ نه، لا تمتعون
قليلا مزه بدر نکړې شي مگر لږ وخت ان که د طاعون د بیماری نه خلاص د وجل نه خلاص شي نو دغه دنیا خو اسیم پانی ده داسې څوک یو سړی نه کوي چې زه که په طاعون کې مړ نه شم نو اوس به واقعي نه که د هغې نه ته بچ شي او ستا د مرګ نیټه مقرره نه وي الله رب العالمین دې هسې په دنیا کې باقي نه ساتي یا دلته مړ او یا څو ورځې بعد مړه قل ورته ووایه من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة قل ورته ووایه ای پیغمبره لن ينفعكم الفرار هیڅ پیدا بدل نه کړي تاسې ته تېښته د څه شي نه د مرګ نه او یا د قتل نه ان فررتم که چېرته تاسې وتښتئ من الموت د مرګ نه والقتل یا د قتل نه واذا نو په دغې وخت کې کوم وخت چې کله تاسو دغه تېښته وکړئ لا تمتعون پیدې به تاسو له در نه کړی شي مګر لږ وخت قل ورته ووایه من ذا الذي څوک دی هغه ذات يعصمكم من الله چې بچ کړي تاسې لره د الله رب العالمین د عذاب نه ان اراد بكم سوءا چېرته الله رب العالمین اراده وکړي تاسې ته د عذاب لیکن الله نور تکلیفونه نورې مصیبتونه راولي په دې خلقو باندې په دې انسانانو باندې څوک د هغې نه اړوونکي او بچ کوونکي نشته او اراد بكم رحمه یا الله اراده وکړي په تاسو باندې د رحمت او د فضل ولا يجدون لهم من دون الله او دې به موندنې کې د خپلو ځانونو دپاره د الله نه ما سوا ولیا څوک دوست ولا نصیرا څوک مددګار هېڅوک د دوی کومک نشي کولی نه د دوی دپاره ولي شته دی او نه د دوی دپاره مددګار شته دی چې د دې سره په دغې وخت د تکلیف او مصیبت کې لاس واړوي قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا دغه الله رب العالمین نور خصلتونه د منافقینو ذکر کوي قد يعلم الله فتحقیق سره الله رب العالمین پیژني المعوقین او منکونکي د څه شي نه د جهاد نه دغه رنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ نه منکم ستاسنا والقائلین وینا کوونکي لاخوانهم ورونو خپلو ته هلم الینا چې راشئ موږ ته الله دغه خلک زه پیژنم ولا يأتون البأس والنراسي دوی جنگ کولو ته الا قلیلا مگر لږ أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك بدأت كلمة كده منافقين نور پنځه قبائح ذکر کړي أشحة عليكم بخل کوونکي دي پتا سي باندې أشحة جمع د شحیح ده بخل او حرص ته وایي او دا متعلق دی د مخکې آیت سره کریمه سره دوی تاسې منع کوي د جهاد نه او پخپله هم نه کوي دا د دې د وجې نه چې دوی بخل کوي ستاسو د فایدو او د خیر په باره کې یعنې تاسو ته څه خیر او فایده چېرته ونه رسېږي فإذا جاء الخوف نو کله چې راشي یره رأیتهم ته به یې دوی لره ینظرون الیک چې ګوري به تا ته تدور اعینهم او اوړې راوړي سترګې د دوی کالذي پشان د هغې چا یغشا علیه من الموت چې بېهوشي ورباندې راوستلی شوي د مرګ د وجې نه یعنې د زنکدن په وخت کې د سترګو حرکت بې اختیاره شي وایي کې د دوی ځل خدن دی او دغه د ساتې وځي فإذا ذهب الخوف نو کله چې لاړه شي سلقوکم بألسنة نو تکلیف درکوي تاسې ته په خپلو تیزو ژبو سره بألسنة حداد په ژبو تیزو باندې أشحة على الخير حرص کوونکي دي په مال باندې أولئك دغه کسان لم يؤمنوا ایمان نه دي راوړی دوی فأحبط الله أعمالهم برباد کړل الله رب العالمین عملونه د دوی وكان ذلك على الله يسير او دې دا کار په الله باندې آسانه الله رب العالمین په دې باندې قادر دی چې د دې د عمل برباد کړي او هیڅ پیدا خیر دوی دانه نه ویني يحسبون الاحزاب غمان کوي دوی الاحزاب په ډلو باندې څه معنا باندې کې چې يحسبون الاحزاب غمان کوي ډلې غلطه معنا ده يحسبون دوی غمان کوي الاحزاب په ډلو د کافرانو باندې
لم يذهبوا چې هغوی نه دي تللي وإن يأتي الأحزاب او که چېرته راشي دغه ډلې یودو لو انهم نو غواړي دا منافقین چې ارمان دی انهم بعضون چې یقینا دوی ډېروې اوسېدلې فی الاعراب په بانډو کې یسألون عن انبائکم او تپوسونه کول ستاسو د خبرونو په رابطه باندې ولو كانوا كچرتوي دوی فيكم پتاسه کې ما قاتلوا الا قليلا جنگ بنوي کړي دوی مگر لګو دلته مراد قلیل نه ریاکاری ده دې ریاکاری دی وجه نه دوی دا کار کوي د الله لپاره نه لقد كان لكم يقينا اشتدي لكم ساس دبارا في رسول الله فبرد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی اسوة حسنة نمونة تابداري خستا لمن كان يرجو الله اغچا لرچا كدلري الله التوحيد واليوم الآخرة او دورة رستني وذكر الله كثيرا ويدي الله رب العالمين لديرا ولما رأى المؤمنون وفرك لچي ولد المؤمنان الله حساب دغټل د کافرانو قالوا دی ویل هذا دا اغسیز دی هذا ما دا اغسیز دی وعدنا الله ورسوله چې وعده کړی د موږ سره الله او رسول دغه وصدق الله ورشتویل جل رب العالمین ورسوله ورسول دغه وما زادهم زد نکو دغه خبرې دوی لرا الا ایمانا مگر ایمان و تسلیما و تابعداري کولا دای نور ته شلا لو رسول هم فرشتي ویلي منافقین ویلي چې الله رسول دروغ ویلي دي دلته ایمان ولا ویلي چې الله رسول هم فرشتي ویلي دي وما زاد موزه نک دوی لرا په دې کې شرط چې د قول مؤمنانو صرف د جبه نه دی بلکې د زړه نه دا خبره وکړه ایمان ورله زید کو تابعداري کول ورله زید دا دلیل دی په دې خبره باندې چې الایمان یزيد وينقص ایمان زیاتیږي او ایمان کمیږي دلته د ایمان ولو دا ایمان زیات شو من المؤمنین بعض د مؤمنانو رجال سړي دي سړي توپ پکې صدقو چې ورکړي د دوی ما هغه وعده عهد الله چې کړی و د الله رب العالمین سره ما عهد الله عليه هغه وعده چې کړی ده الله رب العالمین سره هغه باندې لوزو ومنهم فزنه د دوی نه من هوا څوک دي الله نحبه چې ده ورکړه خپل وعده خپل حاجت ومنهم فزنه د دوی نه من هوا څوک دي ينتظر جاء انتظار کوي وما بدلوا تبديلا ودين دې بدل کړي دین د الله رب العالمین په هیڅ بدلولو باندې یجزي الذين دبارا چې بدلور کې الله رب العالمین الصادقين رشدن خلق بصدقهم بسبب درشتیاو داوي ويعذب المنافقين وعذاب ورك منافقين تا ان شاء كشر يواري او يتوب عليهم يا توفيق التوبيب ورك يويتا ان الله يقينا الله رب العالمين كان غفورا بخنك انك رحيما ورحم كونك ورد الله وبسكر الله رب العالمين اغا كسان كفروا چه كفر کرو بغيظهم سردو سيدا وين لم ينالوا خيرا چندو حاصل کرده دوی هیڅ فائدہ و هیڅ خیرا وکف الله المؤمنین وبشكر الله رب العالمين مؤمنان ولا القتال دجن کولنا وكان الله موجد الله رب العالمين قويا قوة ولا عزيزا ذو ورزاتا وكف الله او كافي دي او بشكر الله رب العالمين مؤمنان لرد جنة إني سلي راغلا ملائكة الله رب العالمين بكافران باندې راولېږل نو هغوی وزغلول او د قتال د کولو کوم حاجت او ضرورت پاتې نه شو دا په اصل کې د ایمان ولو کمال او د دوی صلاحیتونه الله رب العالمین د دوی کومک او د دوی مرسته وکړه کنه د هر چا الله رب العالمین کومک او نصرت نه کوي دا د نبی صلی الله علیه وسلم چې ملګری ځکه الله رب العالمین د دې قدر وکړه وانزل الذين
وراکوزې کړل هغه کسان ظاهروهم چې مدد یې د هغوی سره کړی و د هغې ډلو د مشرکینو سره من اهل کتاب د اهل کتابونه من صیاصیهم د قلاګانو د هغوی نه وقذف فی قلوبهم الرعب او واچو الله رب العالمین د دوی په زړونو کې رعب لره فریقا تقتلون یوه ډله تاسې وژله د دې فریق انتخاب مخکې وکړه نو دوی خاص کړی شو دپاره د قتل کولو فریقا تقتلون یوه ډله تاسې وژله وتأسرون فریقا او قید کوله تاسې بله ډله چې هغه ماشومان او دغه رنګه زنانه وایي واورثکم ارضهم ودیارهم او درې کړ تاسې ته ارضهم زمکه د هغوی ودیارهم کورونه د هغوی واموالهم مالونه د هغوی وارضا لم تطئوها او دربه کې داسې زمکه چې تاسو قدم نه دی ایښودلی په هغې باندې وكان الله أودد الله رب العالمين على كل شيء قديرا فأرسل بني قدرت والا الله په دې باندې قادر دی لکه څنګه چې يهود بنو قریظه وشرمول او ذلیل کړل په دې باندې الله قادر دی چې يهود د خیبر هم دغه رنګه ذلیل کړي په نور دنیا کې چې څومره يهود د مسلمانانو مقابله کوي چې الله رب العالمین هغوی له رسوا کوي او الله رب العالمین هغوی ذلیل کوي يا أيها النبي أي نبي قل ويا لأزواجك ببين والدليل لأزواجك قل ببين إن كنتن تريدن الحياة الدنيا كشرت تاسغوار أو إرادة الذي تجني دنيوي وزينتها ودخائزناه فتعالينا نراشي فتعالينا الدليل دي بدي خبر باني لفظ تعال المسلمان دفارم استعمالي بعض ملګري سموي لفظ تعال لیستعمالی مگر د اهل کتاب لپاره دا غلطه خبره ده فتعالین راشي متعکن چې سامان درکم او فائدې درکم تاسې ته وسرحکن او رخصت کم تاسې لره صراحا جمیلا او رخصتۍ ښایسته سره ښایسته به تاسې رخصت کم خوشحاله او ځای لاړ شئ یا نساء النبي بیبیانو د نبي صلی الله علیه وسلم من یأتی منکن چا چې راتللو کړل ستاسې نه بفاحشة بحییتا یعنی بدی ښکارتا مبینت ښکارا واضحتا یضاعف لها العذاب نو دو چند به ورکړي شي هغه ته عذاب ضعفین دو چند وکان ذلک او دې دا کار په الله باندې یسیرا اسانه هغه چا چې راتګ یې وکړه منکن ستاسې نه بفاحشة مبینه په بدی ښکارا سره فاحشې ښکارتا ومن يقنط منكن لله او چاچه تابعداري کول ستاسې نه د الله ورسوله او د رسول داغي وتعمل صالحا وعمل کو د سنت موافقه مخکې د زیادت د عذاب تذکره وشوله نو د هغې نه وروسته زیادت د ثواب د هغې تذکره کوي لیکن په اعتبار د عمل صالح سره نه په نسب سره نه په بشارت سره یعنې تاسو دپاره دغه زیادت د ثواب د نیک عمل په وجه باندې دی نه په دې وجه باندې چې بس تاسې اوچت نسب لرئ د اوچتو خلکو سره تعلق او رابطه ده او تاسو د نبي علیه السلام بیان استئ ومن یقنط او چا چې تابعداري وکړه منکن ستاسې نه یقنطو مراد د دې نه اطاعت قلبي دی یعنې نیتونه برابر کړله نؤتها نو وربکو موږ هغې ته اجرها اجر او ثواب د هغې مرتین دو چنده اجرونه ثوابونه به ورته ورکړو واعتدنا او تیار کړی دی موږ لها هغې لره رزقا کریما روزي عزت والا رزقا کریم د مراد رزق د جنت دی په نزد اکثر مفسرینو ځکه چې مراد د کریم نه هغه رزق دی چې بې کړاوه حاصل شي فائدې ډېرې هېڅ ضرر او نقصان په هغې کې نه او داسې رزق صرف په جنت کې یا نساء النبي بیبیانو د نبي صلی الله علیه وسلم لستن کاحد من النساء نه یې تاسې په شان د هېڅ چا د نورو زنانو ان اتقیتن که چېرې تاسې تقوا لرئ فلا تخضعن بالقول نو جول د خبرې مه کوئ فيطمع الذي في قلبه مرض طمع به وکړي هغه کس چې د هغه په زړه کې مرض دی
قلنا قولا معروفا وتاسوي وينا نيكا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. دلتا الله سبحانه وتعالى بالخطاب کی ببینو تا مخی قولی ادب ذکر کر وس عملی ادب ذکر کی چی تاسو څوک وقرن تاسو قرریونی سی فی بیوتکن فقلو قلونو کی ولا تبرجن تاسو دول وزینت مرفکار کوئی تبرج الجاهلیت الاولى اغدول الجاهلیت اولنی و اخوانی واقمنا الصلاة وتاسي پابندی نمانځه کوئ وآتينا الزکاة ورکوئ زکات واطعنا الله او تاسي تابعداري کوئ الله ورسوله دغه پیغمبر انما يريد الله يقينا غواړي الله رب العالمین ليذهب عنكم الرجس چې لري کې ستاسو نه پلیتی اهل البيت ادو کور ولو ادن نبی صلی الله علیه وسلم کورنۍ ويطهركم تطهيرا وپاکي تاسې په پاکولو سره واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. انت الله سبحانه وتعالى دایته کلمه کې بل خطاب کوي بیبیانو د نبی صلی الله علیه وسلم ته واذكرن ويدعوا ما يتلى في بيوتكن أغجلستل كيديشي في بيوتكم بكورن استاسي من آيات الله لا يتردلان والحكمة وذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقينا الله رب العالمين كان لطيفا بارك سيزنا لدنكي خبير خبردارا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات لذا نرسل اگر شي خطاب د نبی صلی الله علیه وسلم ببینو تم دی إن المسلمين والمسلمات يقينا مسلمانان سړي او مسلمانان زنانا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومؤمنات سړي او مؤمنات زنانا والقانتين والقانتات وتابعداري کوونکي سړي والقانتات وتابعداري کوونکي زنانا والصادقين والصادقات ورشته وينكي سړي والصادقات ورشته وينكي زنانا والصابرين والصابرات وصبر کوونکي سړي وصبر کوونکي زنانا والخاشعين والخاشعات وعاجز کوونکي سړي وعاجز کوونکي زنانا دا د دې شپږم صفت دی خشوع والمتصدقين والمتصدقات وصدقه ورکوونکي سړي وصدقه ورکوونکي زنانا ایوب صفت دی صدقه کول فرضي مال هم لګي نو نفلي مال هم لګي الله عز وجل دوی له ورکړي صدقه ورکوونکي دي ان د مؤمن مسلمان پر رابطه باندې ډیر زه نرم دل دی خشوع پکې ده تواضع پکې ده د مؤمن مسلمان باندې ډېر شفقت لري څوک چې ویني خوار لري چې د سره څنګه نه ایساري هغه الله لپاره ورکوي الله لپاره قرباني. والصائمين والصائمات روزنيونکي سړي او روزنيونکي زنانه روزي نيسي دوی د رمضان المبارک روزي نيسي. والحافظين فروجهم والحافظات وبجساتونکي عورتون خپلو لره دغه سړي والحافظات وبجساتونکي دي دغه زنانه دا سړي د خپل ځان حفاظت کوي دا ښځه د خپل ځان حفاظت کوي مګر په هغه ځای کې دا عورت د استعمالي چې کوم ځای کې ورله جایز دي سړي دپاره دوه ځایونه دي یو د زنانه او بیبي دویم د وینځه او د ښځې دپاره صرف یو موضوع دی چې هغه د زوج او خاوند دي بس خپل د شهوت د ماتولو لپاره دغه دوه ځایونه دي د سړي دپاره دغه یو ځای د زنانه دپاره دی. والذاکرین الله کثیرا ویادونکي الله لره ډېر زیات یعنې هغه سړي چې الله ډېر یادوي والذاکرات یادونکي زنانه چې الله رب العالمین لره ډېر یادونکي دی لسم صفت دی ذکر د الله. اعد الله لهم مغفرة یار کړی دی الله رب العالمین دوی لره مغفرت او بخشش
په مغفرت کې یو معنا ده پردې پرته ده، الله به د دې په ګناهونو باندې پرده واچوي. واجرا عظیما، ثواب لوی او اجر لوی، دا ورته الله رب العالمین تیار کړی دی. وما كان لمؤمن ان د مناسب د مؤمن سړي دپاره ولا مؤمنة او د مؤمنې زنانه دپاره اذا قضى الله کله چې فیصله کړې ده الله ورسوله او رسول د هغې امرا د یو کار ان یکون لهم الخیرة چې وي دي د هغې دپاره خوښي او اختیار من امرهم په کار د دوی کې. ومن يعص الله ورسوله چا چې فرمانی وکړه د الله ورسوله د هغه د رسول فقد ضل ضلالا مبینا، یقینا دا ګمراه شه په ګمراهۍ ښکاره سره، ښکاره ګمراه شه بېلارې شه د الله رب العالمین د دین نه واوړېده. وإذ تقولوا کله چې ویل تا للذي هغې چا ته انعم الله چې الله نعمت کړی دی په هغه باندې وانعمت علیه او نعمت کړی تا په هغه باندې امسک وساته وبندک علیک د ځان سره زوجک بیبي خپله واتق الله وویرک ود الله نه وتخفي في نفسك وپټه ساتله تا په خپل زړه کې ما الله مبديه هغه خبره چې الله رب العالمین هغې لره ښکاره کوونکې و الله را ښکاره کوله. وتخشى الناس وویرک ولته د خلقونه والله والله رب العالمین حق ډېر لایق او حقدار دی ان تخشاهم چې ته د هغه نه یېره وکړي. لما فسر کله قضا زید چې پوره کړ زید منها د هغې نه وطرا حاجته زوجناکها موږ په نکاح سره درکړه تا ته دغه لکۍ لا یکون دې دپاره چې نشي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج تنسیه فی ازواج ادعیائهم په ورد نکاح کولو د بیبیانو د متبنګانو د دوی کې اذا قضوا منهن وطرا کله چې پوره کړي دوی د هغې نه حاجت وكان امر الله مفعولا ودي حكم د الله پوره کړی شوی الله رب العالمین حکم او د الله رب العالمین قضا دا پوره کړی شوی دا. ما كان على النبي نشتري فالنبي صلى الله عليه وسلم باندې من حرج تنسيا فيما فرسول دا الحكم کې فرض الله ولا فرض کړی دي الله رب العالمین په د باندې سنت الله في الذين خلوا پرشان د طریقې د الله هغه کسانو کې چې تېر شوي دي من قبل د ده نه مخکې وکان امر الله او د حکم د الله قدرا مقدورا تقدیر مقرر کړی شوی دی. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. دلته الله رب العالمین مدح کوي د چا د هغه چا چې د الله رب العالمین د رسالت او پیغامونه رسوي. الذين كسان يبلغون رسالات الله چې د رسوي د الله پیغامات ويخشونه د الله نه یېرېږي ولا يخشون احدا الا الله او دوی نه یېرېږي یو تن نه سوا د الله رب العالمین نه، نه یېرېږي د الله نه او نه یېرېږي د یو تن نه چې د الله نه ما سوا دی. د خلقو زور د خلقو سطوه نه منع کوي دوی له د الله د دین او د الله د ایتونو د تبلیغ نه. خلک په ډېر زور لري ډېر فشار به لري خو دوی د الله دین رسوي او کافي دی دغه الله رب العالمین حسیبا حساب کوونکی ان دغه الله ناصر دی معین دی سردار د خلکو په دې مقام کې چې د الله دین یې بیان کړی دی او د هېڅ چا نه هېرېدلی نه دی بلکې په هر مقام کې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ځکه هغه قایم شوی دی په ادا کولو د رسالت د هغې په رسولو باندې مشرق او مغرب ته بلکې ټولو انواعو د بنیادمانو ته او الله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا الله ذكرا كثيرا يدوي الله رب العالمين يدول دير سرف الله رب العالمين دير يدوي وصبحوه بكرة وأصيلا او تسبیح وی الله رب العالمین سبا او بیگا دیو مقصد دا دی چې الله تسبیح وی عند الصباح والمساء وقت سبا او بیگا کی د آیت کریمه دی لکه الله رب العالمین په سورۃ الروم کې فرمایلی وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض
وعشي وحين تظهرون. ځینې اهل علم وایي بکرة واصیله معنا دا ده الله تسبیحات وایي د ورځې او د شپې. هو الذي دعا الله عز وجل هغه ذات دی یصلي علیکم چې تنا او شابسه وایي په تاسو باندې یا پرتکئی شان ستاسي او ستاسي مقام و مرتبه. وملائکته او ملائک داغي تاسو دغه دعاګانې غواړي ليخرجكم من الظلمات الى النور دې لپاره چې وباسي تاسو لره د تیارونو رڼا ته. وكان بالمؤمنين رحيما او دې په مؤمنانو باندې خاص رحم کوونکې. تحيتهم يوم يلقونه سلام. دلته الله رب العالمین د آخرت زیر ورکوي. تحيتهم پیشکشي د دوی بوي یوم یلقونه سلام په هغه ورځ چې مخامخ بشي الله رب العالمین ته سلام وي یعنې پیشکشي د دوی به سلام وي هغه ورځ باندې چې د الله سره ملاقات کیږي. واعد لهم اجرا کریما او تیار کړی دی الله رب العالمین دوی لرا اجر عزت والا. یا ایها النبی اے نبی انا ارسلناک یقینا منت رالیگلی شاہدا بیان کونکے ومبشرا وزیر ورکونکے ونذیرا او ویر ورکونکے. ته د الله رب العالمین د دین بیانونکې د دین بیانول ستا وظیفه ده او ستا کار دی. همدغې باندې ته الله رب العالمین مکلف کړی. وداعیا الی الله او ته دعوت ورکوونکی الله رب العالمین ته باذنه د الله رب العالمین حکم سره. وسراجا منیرا او ډیوه بلیدونکې ته ډیوې او چراغې بلیدونکې. وبشر المؤمنين وزير ورك مؤمنان تا بأن لهم بدي خبر باني چيقنن دوی لارا من الله دا الله دا طرف فضلا كبيرا فضل لوی فضل بالله رب العالمين دوی لورکی. ولا تطع الكافرين وخبر ممن دا كافران والمنافقين ود منافقان ودع أذاهم وبريد زرر دا دوی. وتوكل على الله اوزان وصبر فالله بندي وكفى بالله وكيلا وفرد الله رب العالمين زموارو. دا نبی صلی الله علیه وسلم ته ډېر ښکلی ادب دی. ته خبره مه منه د کافرانو د هغې طاعت مه کوه د منافقینو. ودع وپرېږده واذاهم د دوی تکلیف د کافرو خبره مه اوره په هغې باندې اعتماد مه کوه په هغې باندې باور مه کوه. الله رب العالمین خپل نبی منع کړی د کافرانو د طاعت نه چې دی پسې مزه منافقینو پسې مزه. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان والو اذا نکحتم المؤمنات کله چې تاسې نکاح وکئ المؤمنات د مؤمنات تو زنانو سره ثم طلقتموهن او بیا تاسې دوی لره طلاق ورکئ من قبل ان تمسوهن مخکې د دې نه چې تاسې دوی لره مسه کوئ فما لکم علیهن من عده پس نشته ستاسې دپاره په دوی باندې څه عدت تعتدونها چې تاسو هغې لره شمېرئ فمتعوهن پس تاسو پیدې ورکئ دوی ته وسرحوهن او رخصت کئ دوی لره سراحا جمیلا رخصتۍ ښایسته سره. کله چې تاسو نکاح وکړئ د مؤمناتو زنانو سره دلته دا قید د المؤمناتو راوته دی مخرج الغالب یعنې غالبا مؤمن رالګي د مؤمن زنانو سره نکاح کوي. فرق نشته په منځ د حکم د مؤمن او د کتابي کې یعنې که یو زنانه ده یهودي ده او نصراني ده تا په نکاح باندې واغستله نو د هغې دپاره دا قانون دی. دلته قید د مؤمناتو د غالبیت د وجې نه لګېدلی دی. یا ایها النبی اے نبی انا احللنا لك یقینا حلال کړي دي موږ ته لره ازواجک التي ببنستا هغه آتیت اجورهن چې ورکړي ته مهرونه د دوی وما ملکت یمینک او هغه ویندې چې مالک یې د خلاص ته
مما افاء الله عليك د احسن انونه چې الله رب العالمین مهرباني کړې ده والله رب العالمین را واپس کړې دي پتا باندې د مال د کافرانو نه وبنات عمك اولونه د ترستا وبنات عماتك اولونه د ترورینو ستا عمه ویل کېږي هغه ترور ته چې ساده پلار د طرف نه د پلار خور ته عمه وي وبنات خالك اولونه د ماما ستا وبنات خالاتك اولونه د ماسیګانو ستاسي یعنی هغه ترور ته خالوي چې د مور د طرف نه دي ترورزي التي هغه هاجرنا معك چې هجرت کړې د تا سره وامرأة مؤمنة او زنانه مؤمنه ان وهبت نفسها شری وبخي خپل ځان للنبي نبی صلی الله علیه وسلم ته ان اراد النبي کچرت غواړي نبی صلی الله علیه وسلم ان يستنكحها چې دا په نکاح سره واخلي غیلره خالصه لك من دون المؤمنين دا صرف تعالی ردی نشته نور مؤمنانو لرا خالصه لك دا حکم خالص تا د پاره دی من دون المؤمنين ما سوا د نور مؤمنانو نه قد علمنا ما فرضنا عليهم يقينا من پوي ما په هغه سبان دي فرضنا عليهم چې فرض کړی دي مون په دوی باندې یزواجهم په بار د بیبیانو د دوی کې وما ملکت ايمانهم او دا وینځو چې مالکان دي خلاصونه د دوی یعنی وما ملکت او د هغه وینځو مبارک چې مالکان دي خلاصونه د دوی لکای لا یکون علیک حرج دې د پاره چې نوی پتا باندې تنگسیا وکان الله دې د الله رب العالمین غفورا بخنه کون کې او رحیم رحم کون کې ترجی من تشاء پرستکول شي ته هغه بیبي چې ته وغواړې د چی شنه د نمبر نه منهن د دغه بیبینو نه وتؤوي الیک من تشاء او ته یو ځکول شي د ځان سره من هغه څوک تشاء چې وغواړي ومن ابتغیت او هغه بیبي چې طلب کوي ته یو ځکه دل داغي ممن دا هغه زنانونه عزلت چتا جدا کړي د نمبر نه دېستلې د فلا جناح علیک نشته ګنا پتا باندې ذالک ادنا دخنز دې دا ان تقر اعینهن چې یخیږي بسترګې د دوی ولا يحزن نبخبکیږي ويرضين ورزابوي بما اتيتهن فاغه چې ته ورکه دوی ته كلهن بما اتيتهن كلهن فاغه چې ته ورکه دوی ته او دغه ټولي والله دغه الله رب العالمین يعلم عالم دی خویږي ما فی قلوبکم فاغه سبن چې ساسه بزرونو کې دي وکانه الله دغه الله رب العالمین علیما فهزات حلیما صبر ولا لا يحل لك النساء حلال نه دي ساده فارا اے نبی زنانا ولا ان تبدل بهن من بعد رسل دغنا ولا ان تبدل بهن والندي جائز چې بدل کی په دوی سره نوري بیبینی ولو اعجبك اگر که خوشاله کی تعالی او تعجب کی اچي تعالی او حسنهن خایس دا وای الا ما ملکت یمینک سوا داغنه چې مالک دی خلاص نستا ان خلاصتا دغه مالک دی وکان الله دې الله رب العالمین علی کل شیء رقیبا فهر شیز باندې نگهبان هغه باندې رقابت کوي يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو لا تدخلوا بيوت النبي تاسمنا نوزي کورونه د نبی صلی الله علیه وسلم ته الا ان يؤذن لكم مگر هغه وخت اجازه وکړي چې تاسو ته الا طعام د بار د خوراک غیر ناظرین اناو تاسو باندې انتظار کوونکی داغه د پخلی او د پخیدلو ولكن اذا دعيتم لكن كل جتا سرعوبل لشيء فدخلون ورونوزي داخل شيء فاذا طعمتم نكل جتا سخراق وكيف انتشرون خوار الشيء ولا مستأنسين لحديث او نبي ساريږي مين كون کی د خبرو کولو ان ذلكم يقينا داکار كان يؤذي النبي دې چې خفقې نبی صلی الله علیه وسلم
او ضرر وکړي د الله پیغمبر ته فیستحی منکم نو هغه حیا کوي ستاسو نه والله عز وجل هغه ذات لا یستحی من الحق چې حیا نه کوي د بیان د حق نه واذا سالتموهن وکله چې تاسو غواړئ د دوی نه متاعا سامان فاسالوهن نو غواړئ دغه زنانونه من وراء حجاب شاته د حجاب ذالکم دا طریقه اطهر لقلوبکم فاکساتن کې د ساس زړونو د پاره وقلوبهن د زړونو د دوی لره وما كان لكم او ندی جایز تاسو لره ان تؤذوا رسول الله چې تاسو ضرر ورکړي او خفه کړئ د الله پیغمبر ولا ان تنكحوا ازواجا ایا ندی جایز تاسو د پاره دا چې تاسو نکاح وکړئ ازواج او داغه د بیبیانو سره من بعده رسد مرګ داغنه ابدا هچره او همیشه د پاره ان ذلكم يقينا دغکار كان عند الله عظيما فنزد الله رب العالمین باندې ناکار کار دی نه ډیر لوی کار دی په ناکارته کی او په خرابته کی ان تبدو شيئا کشرت تاسو ښکارا کوي یو سیز لرا او تخفوه ای پټ کوي فإن الله يقينا الله كان ذي بكل شيء عليما فارسز باندې پوها الله په هر حالت تاسو باندې خبردار دغه سزا او دغه جزا به تاسو ته ملويږي لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن لا جناح عليهن نشد گناہ پدې زنانو باندې في آبائهن فبارد پلارانو د دوی کی برابر خبره ده کدا پلار د نسبی پلار دی او کرزای پلار دی د خپل پلار دی او کچرته یو زنانه دی لته ور کړی دی او نو دا غزنان چې کوم خاوند دی هغه د رضای پلار جوړ شکنه رضای پلار دی او کنه نسبی پلار دی دواړه پدې کې داخل دي دا زنانه دغه سره خلوت کولای شي ولا ابنائهن او نه پزامنو د دوی برابر خبره ده زوی د دې نسبی دی او کرزای دی خپل زوی دی او کدی ولته ور کړی دی د بل چا بچی دی پسل کې خود دې رضای زوی ګرځیدلې دی ولا اخوانهن او نه پورونو د دوی کې ورونه د دوی کاغه رضای ورور دی او کنه نسبی ورور دی ولا ابناء اخوانهن او نه پورونو د دوی کې ولا ابناء اخواتهن او نه پخورینو د دوی کې ولا نسائهن او نه پزنانه مؤمنو کې ان دی مؤمنه زنانه سره دوی خلوت کول شي او زنانه د مؤمنه ده ایمان پکې دی هغه سره د خلوت کول شي ولا ما ملکت ايمانهن او نه په هغه ځای کې چې مالک وي خلاصونه د دوی واتقين الله ويرك وإذا الله رب العالمين إن الله يقينا الله عز وجل كان دي على كل شيء شهيدا فهر سزباني حاضر ناظر الله رب العالمين فهر سباني حاضر دي يعني علم لري هغه ته ګوري هغه باندې خبردار دي إن الله يقينا الله رب العالمين وملائكته ملائك داغي يصلون على النبي درود واي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې يا ايها الذين امنوا ايمان ولو صلوا عليه تس درود وي او صلات وي په نبی علیہ السلام باندې وسلموا او تس سلام واي تسليما سلام پورا کنن الله او ملائک يصلون على النبي درود واي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې ان الذين يقينها وكسان يؤذون الله شدوي ضرر ورکي الله رب العالمين ته ورسوله دا پیغمبر ته لعنهم الله في الدنيا والاخره لعنت کړي په دې باندې الله رب العالمین په دنیا کې او آخرت او آخرت کې واعد لهم وتر کړي د دوی د پاره عذاب مهین عذاب ذلیل کون کې دوی رب ذلیل کې دوی برسوا کې والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات واغسان چې دوی اذیت او تکلیف ورکړي ایمان والا او سروتا والمؤمنات ومؤمنات زنانو ته بغیر مکتسبوا بغیر د هغه څه چې دوی کړي دی هغه فقد احتملوا فسقنا دوی بارک بهتان او اثم مبین او گناه کارا
او واضح ګناه دوی په شا باندې راواړول. یا ایها النبی اے نبی قل اوایا لازواجک ببین خپلو ته دی وبناتک ولونو خپلو ته دی ونساء المؤمنین او ببینو د مؤمنانو ته یدنین علیهن من جلابیبهن چراوی ځان کې ورا زوړن کې علیهن د ځان د فاسه من جلابیبهن د لویو پړونو د لویو پټونه خپلو ځانونو باندې ذالک دا کار ادنا ډیر نږدې دی ان یعرفن چې دوی به وپېژندلی شي فلا یؤذین نبشي دوی تنګولې فلا یؤذین تکلیف به ورته نشي ورکولی اذیت به نشي ورکولی څوک به دې ته نه پیش کېږي په لاره باندې وکان الله دی دغه الله رب العالمین غفورا بخن کې او رحیما رحم کوونکې لئن لم ينته المنافقون کچر من نشو المنافقان والذین وکسان فی قلوبهم چې د دې په زړونو کې مرض دی والمرجفون فی المدینة او دروغ خبر خورونکي په مدینه کې لنغرینک بهم ضرور به مونږ تیزی درکو تا ته بهم د دوی د جنګ ثم لا یجاورونک بیا به نشي اوسېدلی دوی د تا سره فیها په دغې کې الا قلیلا مګر لږ لنغرینک معنا دا دی ضرور به زه مسلط کم تا په دوی باندې تا ته به زه امر وکړم چې د دې منافقینو سره اوس قتال وکړه تیزی به دله درکم دغه رنګه ترغیب به درکم او امر به درته وکړم چې دوی قتل کړه نور یې مه پرېږده ملعونی لعنت بکړی شوی په دوی باندې اینما ثقفو چرته چې دوی ومندلی شي اخذو بنیولی شي وقتلو تقتیلا او به وجلی شي په وجلو سره وجلی کېږي به سنت الله په شان د طریقې د الله رب العالمین سنت الله نچا چې د انبیاو مخکینو ارجاب کړی دی په هغوی باندې تعلونه اعتراضونه کړي دي الله رب العالمین هغوی مغلوب او ملعون کړي دي او د دنیا عذابونه ورته ورکړي دي سنت الله یعنې په شان د طریقې د الله رب العالمین په باره دغه کسانو کې خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې د دوی نه ولن تجد لسنت الله تبدیلا هیڅ چرې به ته موندنه کې او به نه مومي د الله د طریقې دپاره تبدیلا بدلېدله الله رب العالمین طریقه به هیڅ چرې بدله نه شي الله رب العالمین هماغه ذات دی چې پخوا و د هغې په ذات کې کوم تبدیل او تغییر نه دی راغلی د الله په طریقه کې او د الله په سنت کې کوم تغییر او تبدیل نه راځي دا نه بدلېږي هماغه رنګه طریقه د الله ده لکه څرنګه چې مخکې وه یسألک الناس تپوس کوي ستا نه خلق عن الساعه په باره د قیامت کې قل ورته ووایه انما علمها یقینا علم داغی عند الله د الله سره دی وما یدریک او څه څیز تا لره خبر درکولی شي لعل الساعه تکون قریبا په باره د قیامت کې یقینا قیامت دی نږدې لعل الساعه چې کیدای شي وي قیامت قریبا نږدې او قریبا وما یدریک په دې کې استفهام انکاری دی او مفعول حذف دی معنا ده څه شی خبر درکولی شي په باره د وخت د قیامت کې ان سوا د الله رب العالمین نه څوک تا ته خبر د قیامت درکولی شي ښودلی شي نشته دی هېڅ څوک لعل الساعه تکون قریبا دا مستقل کلام دی دا قریبا د مذکر صیغه ده لکه چې مراد د دې نه فی زمن قریب دی او دا ظرف زمان دی امام بخاري رحمة الله علیه ویلي دي دا لفظ واقع شوی د پاره د مؤنث په طریقه د توصیف یا اخبار نو دا به مؤنث وي یعنی قریبه او کله چې واقع شي په طریقه د ظرف یا بدل نو مذکر به راځي لعل الساعه تكون قریبه کیدای شي چې وي قیامت ډیر قریب او ډیر نږدې ان الله یقینا الله رب العالمین لعن الکافرین لعنت کړي په کافرانو باندې واعد لهم سعیرا وتیار کړي د دوی لپاره اور لمبو والا خالدین فیها ابدا همیشه به دوی باغی کې همیشه لا یجدون ولیا ولا نصيرا نبم من بچ کون کې دغه عذاب ولا نصيرا امدادی یوم تقلب وجوههم فی النار او په دغه ورځ کې اړولې بشي وجوههم مخونه د دوی فی النار پور کې
یقولون وای بدوی یا لیتنا هی ارمان دی موږ لره اطعنا الله واطعنا الرسول چې تابعداري کړې وای موږ د الله عز وجل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. ارمان به کوي په دې پسې چې د الله او رسول خبره موږ منلې وي. وقالوا وای بدوی ربنا ای زمونږ رب انا اطعنا سادتنا یقینا موږ تابعداري کړې وه د خپلو سردارانو او کبراءنا او د خپلو غټانو فاضلونا نو ګمراهان کړو موږ. دغې تقلیدونو موږ ګمراه کړلو، زمونږ د ګمراهۍ او د بېدینۍ سبب وګرځېده، د حق نه واړولو. د دغې لیډرانو خبرو موږ د حق نه واړولو، ګمراه کړلو. السبیله د حق لارې نه، الف لام پکې عهدي دی، لار د توحید او لار د سنت مراده ده، لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث صحیحه مراده ده. آیت اگر چې صریح دی په تقلید کولو د ګمراهانو دی، لیکن دلالتاً په دې کې هغه تقلید شخصي داخل دی چې عالم خطا شوی اجتهادا او مقلد داغي ته معلومات وشي چې دا قول د امام صاحب خلاف دی د قرآن او سنت نه، او بدلیل په هغې پسې به هم روانېږي نی پرېږدي. نو دا هغه تقلید دی چې د آیت کریمه کې به داخلېږي چې کله تا ته پته ولګېدله چې د دې امام او د دې مجتهد دا خبره خطا ده، ضعیفه او کمزورې ده، او بیم بس ته ور روانېږي چې به زما مذهب کې راغلی ده او زما مذهب کې راغلی ده او زما مذهب والا زما نه ښه پوهېده، نو دا انسان د دې آیت کریمه نه ډېر سخت ویریږي. ربنا دوی به وایي ای زمونږ رب آتهم ورکه دوی ته ضعفی دو چنده من العذاب د عذاب نه. مخکې د دې سبب ذکر کړ چې دوی خو پخپله هم ګمراهانو او موږ هم ګمراهان کړي وو، نو دو ګناهونه شول، یو زموږ د ګمراهۍ دیم خپله ګمراهانو، نو ځکه و چې دو چنده عذاب وله ورکه. ولعنهم لعنا کبیرا او لعنت وکړه په دوی باندې لعنت لوی، لعنت ورباندې وکړه دا خلاص نشي. کله کله چې د عامو ګمراهانو دپاره عام لعنت و چې په 4 آیت کریمه کې ذکر شو، نو د دوی دپاره د خاص لعنت دعا وکړه چې هغه لوی لعنت دی او ډېر لعنت دی، ځکه د دوی جرم ډېر و. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی فبرأه الله مما قالوا. اے د ایمان والاو لا تکونوا تاسې مه کېږئ کالذین په شان دغه کسانو آذوا موسی چې دوی تکلیفونه رسولي موسی علیه السلام ته. فبرأه الله، نو الله رب العالمین بچ وساته هغې لره مما د هغې خبرونه قالو چې دوی ویلي. وکان عند الله وجیها، او دا و په نزد الله رب العالمین باندې مخوریز او قدرمن انسان. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والاو ویرېږئ د الله رب العالمین نه، وقولو تاسې ویوئ قولا سدیدا وینا برابر او نیغه، یصلح لکم اعمالکم، برابر به کې تاسو دپاره اعمال ستاسې، ویغفر لکم او به بخي تاسې ته ذنوبکم ستاسې ګناهونه، دا ګناهونه به الله رب العالمین تاسې ته د دغې د وجې نه معاف کړي، د ګناهونو د معاف کېدلو دپاره دغه خبره وکړي. ومن یطع الله، او چا چې طاعت وکړه د الله ورسوله د هغه د پیغمبر، فقد فاز یقینا دا کامیاب شه فوزا عظیما په کامیابۍ لوی سره. انا عرضنا الامانه، یقینا مونږه پیش کړ الامانه ذمواري او امانت على السماوات پسمانونو باندې والارض او پزمکه باندې والجبال او غرونو باندې فابین نو ویزان بچک ان يحمل لها د خیانت کولونه واشفقن منها او ویردل د خیانت داغینا وحملها الانسان او دغه بار کړل انسانانو وحملها او خیانت وکړه په هغې کې انسان. انه کان ظلوما جهولا، یقینا دی دغه انسان ډېر ظالم جهول نو ډېر جاهل. ليعذب الله المنافقین والمنافقات، دې دپاره چې الله رب العالمین عذاب ورکی منافقانو سړو ته والمنافقات او منافقات ښځو ته والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سړو ته او مشرکانو زنانو ته ويتوب الله او توفیق د توبې ورکی الله رب العالمین علی المؤمنین والمؤمنات، مؤمنانو سړو مؤمناتو ښځو ته. وکان الله، دې دغه الله رب العالمین غفورا بخنه کوونکی رحیما او رحم کوونکی.
وبالله تعالى التوفيق.